دا څه پکې روایت کمنټ کړی دي هغوی ته وایم چې نو بیمار یم څه دغه نه یم نو څه ډرامه ده نه پراپګنډه ده خو بیمار یم څوک چې بیمار وي دلته پروت وي چې بیمار نه وي ولې به پروت وي نو خیر دی ځان خبروئ بیا تپوس کوئ څوک وایي مړ دی څوک څه وایي څوک وایي لاس یې مات دی څوک وایي خپې ماته الله دې نه کړي نو خیر دی هسې په ژوند تنګول مه کوئ دغه غلط کمنټونه مه کوئ سفیانه ډېر خبره مه کوه بس چې کوم دی انشاءالله سبا به کور ته ځو او خپل ګاډي کې مې د بوزم او هیڅ قسمه تکلیف به ته نه انشاءالله او غم به نه کوې ښه ګرانو کتونکو بلکل ټیک دی ستاسو دعا وه او چې ستاسو څومره کتونکو دعاګانې کړي چا ویډیوز کړي دي چا په بار ملک کې کوم دعا کړی چا په خانه کعبه کې دعا کړې ټولو ډېره زیاته مننه او زه په دې خوشحالېږم چې زما یو ادنا اکټر سره تاسو دومره چې کوم دی همدردي کوئ تاسو دومره کوم دی خفه کېږئ زنانو رنګونه کړي دي خویندو رنګونه کړي دي نو ټولو ډېره زیاته مننه شکر دی ټیک دی واپس به هم ډرامو کې تاسو خوشحالئ تاسو به خندئ نو ستاسو له ټولو ډېره زیاته مننه سفیان ریکور دی شکر دی ټیک دی ستاسو په دعا سره خوشحاله اوسئ آباد اوسئ نور هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله په امان مرکو چلا می درنا کی زب خار ساتم کو ځان د جوړو وی خدای شم ته ترون وتی شوی زم چې لکه پوس لیلا شم چې لکه کوجینه ده پته نه لګي کوی چې نرخه وای خدای پاک وای وای مکه وکنه یا ګورانه دا تو آیاچی چرته د ما حق شم چې ترون وتی شوی د پته چې لکه کوجینه راخوي چې نرخه دې غون کې راغله ځم ته بارکی وکم دا شوی خاطر ماګه پکسته کنه نو بس پته نه ز خپل نه مړی زما پیسې تا کما ته خلک یو دې چارې څه دا بس مکوا مانه تاسو نو کوچی وړه خوشاله هر شي تر دې ته خوشاله په خندا مست ته خو نه ته چې مو کې راځي ته دا سره رواني ویم دا سکادي ما نه راوسته دا د چلته نه چترال نه راوسته او کنه لری څه خو ته وای مکوا وای دا خو دې بس یو خو ته دونه وان کېږي هغه خسته د مینو خبره کوي ما چې انور نه تم سره پروخته وای چې تر باندې زیرو چې ما نه راوسته او کنه بیا راځه ها چل سلام من کا راځه چې نه وګورم اې چې څنګه تبدرنګ لوخي کنه لقشن په هغه نه چې مخته یا فاکا نو زه بدرنګم بای هم کنه مې اوستي کنه او تا مونږ غره کوم او تری تابم نه دا واسه څنګه یار وای یا ستاره د اچونه دي سم خسته سم وای کې کنه سم ما ځکې دا زه نه تر لوري دا به درسم دا به درسم کنه وار خو درا کړل پن تاسو کوی دا زما تاسو خوښتي چې بیا دراوړم مال ځل لګ ایملی راوړم دا thank you very much یا پاکا زما د کیا نن درواز کوی راخه ګولاري سره ملاو شي السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو دا ویډیو وکړه د سفیان نو دا زمونږ ملګری دی او ډېر زبردست اکټر دی ملګرو سفیان په دې ویډیو کې چې کوم دی ګیله کړې ده چې یاره څوک وایي سفیان ډرامه کوي څوک وایي سفیان مړ شو څوک وایي سفیان ټوکې کوي نو ملګرو مهرباني کې دا غلط او دا بیک کمنټونه مه کوئ بله خبره دا چې سفیان ناجوړه دی الحمدلله ستاسو په دعاګانو سره سفیان چې کوم دی روغ شوی دی تاسو خبرې په خپله باندې غورې دي او خبره دا ده ملګرو چې سفیان مینوالو نه ډېر زیاته ګیله کوي ځکه چې ډېر خلک ابجیکشن کوي بله خبره دا ملګرو چې سفیان زړه ته چې کوم دی غم اچولو غم یې د سا چولو غم یې د پلار اچولو چې پلار یې وفات شو نو د هغې په وجه چې کوم دی سفیان بیمار شو یا چې کوم دی سفیان بیهوشه شو یا هسپتال ته یې بوتلو زمونږ چې کوم ځینې ملګري دي صادق دي به یاد کړو هغوی د سفیان ډېر خدمت وکړو تاسو د ویډیو کې هم کتل چې صادق صاحب سفیان سره ناست دی نو هغې ډېر خدمت وکړو بل دا صادق هم شکریا ادا کوو چې د سفیان خدمت وکړو او د مینوالو شکریا ادا کوو چې کوم مینوالو دعاګانې کړي دي او زمونږ چې کوم دی په کورونو کې دا ویډیوګانې خلک ګوري
ډېر داسې خلک شته چې موږ ته یې رنګونه وکړي یاره صوفیان ژوندی دی که وفات شو نو هغه خلکو موږ شکریا ادا کوو چې چا رنګونه کړي چا صوفیان ته چې کوم دي دعاګانې کړي دي ملګرو زه به ته یو خبره وکړم صوفیان که هر چا ته هر څنګه ښکاري څوک وایي صوفیان زړه دی څوک وایي صوفیان چینی ده څوک وایي هغه دی څوک وایي دا دی ملګرو دا د الله پیداوار دی الله پیدا کړی دی بل مسلمان دی بل کلمې ویلې د ملګرو نو د داسې خلکو چې کوم دی قدر پکار دی دې خلکو ته چې کوم دی سپک کتل پکار نه دي ملګرو دا یو فن دی دین یو فن دی بله خبره دا چې دوی چې کومه اول منګړیواله ډرامه وه هغه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه بیا چې کوم دی اوس پسې جنت ډرامه روانه ده شیرخالې وه نو دې خلکو دا ډرامې ډېرې خوښې کړې وې صوفیان په لږ وخت کې ځان له یو نوم پیدا کړو په لږ وخت کې ملګرو اصل کې خبره داسې ده زموږ که تاسو زموږ د پښتونخوا نه وځئ یا اسلام آباد ته یاست یا پنجاب ته لاړ شئ داسې ویرل کس چې وګورئ د هغه خلک ډېر قدر ډېر عزت کوي واحد زموږ په پښتنو کې یو دا مصیبت دی چې کس لږ مشهور شي نو بیا ورته مو تاسو په نیته شي هغه له بیا خپې و نو ملګرو دا مه کوئ یو بل له خپې مه وهئ کم سړی چې کمزوري هغه له لاس ورکړئ هغه اوچت کړئ یو بل سره اتفاق وکړئ ملګرو او زما دا ملګری چې کم دی دی اوس په لږ وخت کې چې کوم دی روتېرېږي انشاءالله د ده ویډیو چې لږه تیزه لاړه شي هلته چې کوم دی بل کس راپاڅي هغه ولې راپورټ ووایي زیات تر دا کلیوال نه دي کلیوال شو داسې تربوران شو ملګرو شو یاران دوستان شو نو دا مه کوئ ملګرو تاسو به وایئ چې مردکې خو بل طرف ته لاړو خو دا مې تاسو ته یو څو خبرې عرض کولې مهرباني وکړئ صوفیان ته چې کوم دی دعاګانې کوئ او انشاءالله صوفیان روغ شو او اومقه شان بیا به تاسو ته سټارټلی اومقه شان ډرامې به تاسو ته جوړي تاسو زړه ته چې به کوم دی خنداګانې درکړي ناز و اداګانې به درکړي ملګرو د دې خلکو قدر وکړئ که څنګه شی ځان بالکل چې څنګه زمونږ مردکي ورور دا مسلمان دی دغه دی ډېر کسان معلوم رالل چونکې زه په دې فیلډ کې دونه مخکې نه یم لا خو لکه دوکان ته به رالل یا صوفیان خو بیمار دی دا دی یاره که هر څه دي نو د پښتو معاشره ده ضروري نه ده چې یو سړی لکه دغه شان پیدا شي کان شي او دی به ضروري چې بس ناچ ګانه کوي نه دا خو هم یو فن دی د ستاسو په خولې باندې خندا راوستی به هغه هم ځان له مزدوري کوي د هغه له مزدورۍ حفظ جوړېږي نو تاسو یې سپورټ کوئ دا مه کوئ چې بیک کې واپسې بیک کمنټس کوئ د ځانه ځانه واپسې خلکو ډرامې جوړه کوئ تاسو خالي ویډیو وایرل کوئ نو بس تاسو لګي شئ صوفیان بوړ شو صوفیان جمدی شو نو دې شیزونو نه وځئ چې د چا ښه نه شئ ویلې نو بد مه وایئ بیا خبره دا ملګرو شهزاد هم خبره وکړه موږ بس خبرې راټولو ملګرو خبره داسې ده چې زموږ څومره ملګري دي څومره وینځونو والي دي نو مهرباني وکړئ هغوی یو بل سره سپورټ وکړي یو بل له خپې مه وهئ زیاتر زموږ په دې ملګرو کې دا کار دی چې دوی یو بل ته بنیته دي نو بنیته کېږي یو بل ته مه ملګرو څنګه چې زموږ هر یو ملګری راپاڅېدو په صوفیان باندې ویډیو وکړه دغه شان یو بل سره اتفاق وکړي یو بل سره چې کوم دی تعاون وکړي زه خپل زموږ چې څومره مینهوال دي څومره یاران دوستان دي تاسو ته موږ وایو چې د صوفیان دا ویډیو چې کوم دی په مردکي واینس باندې تاسو ګورئ دا شیر کړئ یو بل سره ښه ملګرو که کوم خلک صوفیان له هسپتال ته تللي وي اکه زموږ د واینس ملګري یا که عام کس یا که صادق دی یا که اسلم دی یا که نور دی ټولو شکریا ادا کوو الله به کوم خوشحاله آباد او بریالي ساته ملګرو ویډیو ځان سره لازمي شیر کړئ او آخري کې درته دا پیغام دی صحیح ده چې په خپلو بچو باندې نظر وکړئ تعلیم ته ولې توجه ورکړئ مدرسې طرف ته ولې توجه ورکړئ صحیح ده نفرتونه ختم کړئ محبت خور کړئ هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ السلام علیکم